د 1402 هجري شمسي تعلیمي کال د پای ته رسیدو په مناسبت د جامعه ریاض العلوم کابل غونډه په جامعه ریاض العلوم کابل کې د تعلیمي کال د پای ته رسیدلو په مناسبت د جامعې د ټولو استادانو په ګډون اختتامي غونډه ترسره شوه. غونډه د قرآن کریم د څو مبارک آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه. ورپسې د جامعې نائب محتمم مولوي عبدالله صاحب د جامعې له ټولو استادانو مننه وکړه. مولوي صاحب وویل ټولو استادانو د کال په اوږدو کې خپل ورسپارل شوی مسؤلیت په ښه ډول سره سرته رسولی. درسونو کې یې زیار ایستلی، له شاګردانو سره یې خواري کړې ده. په عموم کې ټول استادانو حاضري ته پابند پاتې شوي دي او تر خپل منځ یې د ورورۍ فضا برقرار ساتلې ده. جامعه د ټولو استادانو هڅو ته د قدر په سترګه ګوري او زه له تاسو ټولو څخه مننه کوم چې خپلې هڅې مو د جامعې په خدمت کې نه دي سپمولي. مولوي صاحب په راتلونکي کې د جامعې د پرمختګ، علمي کیفیت د لوړولو او په اکاډمیک ډګر کې د ځلولو په اړه لازم هدایات او لارښوونې وکړي. ورپسې د جامعې د تخصص، حفظ، درس نظامي، معهد اللغة العربیه او مکتب څانګو استادانو خپلې مشورې، وړاندیزونه او نظرونه شریک کړل. وروسته د مولوي صاحب د هدایاتو او لارښوونو د پلي کولو په موخه د استادانو په اتفاق په دې فیصله وشوه چې جامعه باید د داخلي او بهرنیو پرمختللو تعلیمي نهادونو او ادارو د قوانینو څخه په اخذ او له علمي شخصیتونو او پوهانو سره له مشورو وروسته یو جامع قانون جوړ کړي، ترڅو په راتلونکي کې د قانون په مټ د جامعې د پرمختګ، علمي کیفیت د لوړوالي، د شاګردانو د فکري روزنې او تربیې او هیوادوالو ته د لا خدمتونو لپاره کار وشي، د جامعې اداري مشکلات حل شي او جامعه ښه په منظمه توګه خپل خدمت ته ادامه ورکړي. او په اخر کې غونډه په اختتامي دعا سره پای ته ورسېده.